اوس خو د غریبانو ښځې چې وګورم زه به تر دې پورې شونډې سرې کړي هسې روانې په دې بالا ماڼۍ سړک باندې دا د باګړو دله ورپسې روان یې ده د غریبانو غریبان چرته دي خماړه پټي د سرمایدار واده چې یوه ورځ په هوټل کې روټۍ وي او بس کیسه خلاصه شي د غریبانو واده چې یوه میاشت مخکې ښځو دبلي ایښي دی وله نن ترور نکریزې راوړی او دی وله نن مامي راوړی او دبلي دي او ډولکي دي او سورناګان دي او دا د ډمې زامن دي ورته ګډېږي صاحبت ستاسو خدای هلاک که چې هلاک شي تاسو خدای هلاک تاسو وایي چې سختی ده ګرانی ده بېروزګاري ده تاسو بېروزګاري محسوس کولی نو دا کارونه به هم کولی بېروزګاره قوم خو د شپې خوب نه ورځي او د ورځې در په در او خاورې په سر ګرځي بېروزګاره قوم خو داسې بېروزګاره قوم په پردو جنجونو کې ډمانو ته ګډېږي بېروزګاره قوم او بېروزګاره قوم بچي ټوله ورځ بلیټونه کوي د بېروزګاره قوم بچي ټوله ورځ ویډیو ګیمونه کوي د بېروزګاره قوم بچي د شپې په میوزیک سنټرو کې بلو پرنټونه ګوري هیڅ بېروزګاري نشته نواز شریف ته وایم چې خیر خیریت دی خدای دې نورم مټ په بری کا چې د دې خلکو نه ښځې والي ښځې د اوس قوم لم چېرته خدای هلکه خرې له خدای اس میړه ورکوي خرې له اس میړه میلاویږي خرې له میړه خر میلاویږي دا خره قوم دی هم خره به پې راځي خدای دې داسې بېروزګاره کړي چې په نوړی پسې سل ګزه ټوپونه ووایي بېروزګاره قوم بچي چې هغه د شپې ټلویزیون او وی سی آر په اوږه کړي او کور ته یې وړي او په مور باندې دا پردي سړي ګوري بېروزګاره قوم دې ته وایي غریبي دې ته وایي هېڅ غریبي نشته خیر خیریت دی امن و امان دی روټۍ ډېره ده جامې ډېرې دي هر څه ډېر ګیله ونه کوي او نه شکایت وکړي خدای نه باغي قوم یې ان شاء الله العظیم د الله د قهر انتظار کوئ چې داسې ګړچ درکړي لکه بله ورځ چې مصر له ورکو قاهرې غوندې ښار له 20 سکنډه یو ګړچ په زلزله ورکو 3000 خلک یې د بلډینګونو لاندې کړه تر اوسه پورې لا مړي نه دي رئیس د دغه ګړچ انتظار کوئ چې په چا کوټې راکېنئ په چا لنټرې راکېنئ او په چا په سړک روان یو بلډینګونه پرې راوغورځئ د دې قهر انتظار کوئ تاسو خو د خپل ډمتوب او کنجرتوب نه منې کېږئ نه د ارامتوب نه منې کېږئ نه نه ښځې او نه سړي منې کېږئ نه تماشې به د ځان وکړئ انشاءالله د بني اسرائیلو چل به در باندې کېږي که آخر کې هم پیمانه شوي چې توبه وباسو نو فقتلوا انفسکم خپلو کې به یو بل مړه کوي دا عذاب به در باندې راځي
نو دی وجنه ما در تارزو کو چې دا قوم ټیکېدو تصور نشتا بالکل نه. خاص کر د دې ملک دا نوجوان طبقه چې کومه ده دا خود دومره باغی شوه، دومره باغی شوه چې پناه په خدای. او څوک چې دی پسې ګرځي او رای راسته راولي هغې له به خدای اجر خامخا ورکوي د دې خبرې. لیکن نن تا د دین په لباده کې هغه خلقو پسې خلق ډرامې. عزیزانو یو لاره ده دې وخت کې، یو لاره دا نور ټول ملک ګوره گپ شو، دروغ او بېایمان او منافقت شو. ستا د ملک سیاست چې دی هغه یو گپ شو. بالکل جګړه په ملک کې صرف دې دپاره ده چې ته کوش او ټټو مال راکړه. یو ډله ده دې وخت کې چې د هغې د وجې زما په خیال چې آسماني عذاب رکاو دی، خاص کر صوبه سرحد کې د هغې کار ډېر زیات شوی دی چې هغه دا تبلیغي جماعت والا دا یو ډله ده. نور د ځمکې په سر ټول نظامونه چې دي دا ټول ګپ دی او د خېټې جنگ دی او د اقتدار جنگ دی. واحده ډله دا ده چې د 1,40,000 پیغمبرانو لارې رانیولې ده او کوشش دا کوي چې دا سړی د دوزخ نه بچ. نو عزیزانو خدای دې وخت درته پیدا کی او وخت دې خدای در کی چې اوزګار وخت درته ملاوېدو دغه ډلې سره جوړوي. ما د دغه بزرګانو بیانونه ما اوریدلی دي او د دوی عمل مې لیدلی دی او دوی سره نږدې م پاتې شوی یم چې دې وخت کې دین په دغه ډله کې دی. په دې منبر د یو 35-36 کالو الک بیان شوی په دې منبر هغه ځای کې زه ورته ناست عامې اوس هم په دې ډله لیکلی دی. یو خبره وکړه په تقریر کې ما ته به د هغه په خبرو کې اشتباه شو. زه د 500 کالو ملا یم، 500 کال. دا الله مهرباني ده داسې شی نه دی چې ما نه اورېدلی دی او نه ما د نظر نه ګینې نه دی تېر شوی. د هغه په خبرو کې به ما ته اشتباه شوه. وی عمر فاروق چې وفات شو، چې وفات کېده نو وصیت یې وکړ چې ما چې په قبر کې ږدئ نو زما په دې مخ خاورې ومږئ. نو کور والا ورته وی چې ولې؟ وی دې دپاره چې په مخ مې خاورې مږلي او خړ مخ خدای ته ودرېږم. ګوره که چېرته رحم یې را باندې وشي. ما ته اشتباه شوه چې کور ته لاړم ومې کتل حافظ ابن کثیر دا واقعه نن 1200 کاله مخکې لیکلی. حافظ ابن کثیر حضرت عمر وی زما په مخ خاورې ومږئ. که حضرت عمر غوندې وایي چې زما په مخ خاورې ومږئ نو ستاسو زما مخ څه شی زمونږ خو چې زنکدنې ویاله نه راولې یا جامت یې لږ لوی دی چې د قبر کې دا مخ داسې ریګمال کړی ښکاري نو چې د پیرنګي په شکل کې خدای له ورشي. حضرت عمر خو زما په مخ خاورې ومږئ چې خړ مخ خدای له ورشي او د چا چې د پیرنګي شکل جوړ کړی او خدای له ورشي نو په هغه به څه رحم کي. تاسو خیال راغی؟ نو عزیزانو عرض مې داو چې اهدنا الصراط المستقیم باندې عمل دې خلکو کړو
د اهدنا الصراط المستقیم ایمان د دې خلکو اهدنا الصراط المستقیم ایمان د ابوبکر صدیق زمون او اهدنا الصراط المستقیم ابو بکر ناسته دا سیو کته ونه تا یو مرغای ناسته و په ونه کې ناسوری ته ناسته و ډېره طبیعت کې و کله به یو وزر ګرولو کله به بل وزر ګرولو دا ورته داسې کته نو په جړا شو او وی چې کاش اے پروردگار چې زه خو دا مرغی وی څومره بېغمه ناسته د دنیا ام بېغمه ده او آخرت ام بېغمه دی دا آخرت حساب او عذاب م ورته نشته او دنیا کې هم څه غم نشته نه د رزق طلب شته او نه د دنیا طلب شته څومره بېغمه خدای چې زه دا مرغی وی خو چې انسان نه وی چې انسان نه وی ځکه چې انسان د پاره څومره مشکلات دي نو هغه ابوبکر ته مخامخ وکړ بیا یو ګډوری ولی کاش اے پروردگار چې زه دا ګډوری وی خلق حلال کړي وي او په اوري اورید کړي وي او بیا یې خوړلې وي خو چې انسان نه وي دا د ابوبکر الفاظ نو په اهدنا الصراط المستقیم باندې خود دې خلق عمل کړي عزیزانو په اهدنا الصراط المستقیم باندې عثمان ذی النورین عمل کرے چې د پیغمبر دولونه په واده دي څومره مال او دولت چې ور سره چې په پیغمبر عاشق شو نو ټوله په قربان ولی و زما د محبوب د مینې تقاضا دا ده چې تا سره به پیسې نه اهدنا الصراط المستقیم باندې خو دې خلکو عمل په اهدنا الصراط المستقیم خو حضرت علی عمل کړو خدای ما ته سم لار وښایه سم لار څه ته وایي چې د زوی او د لور واده دی ویم نو خدای ته به وایي چې خدای ما ته سمه لار وښایه د زوی واده دی چې نن چې د زوی واده یې سپینګیرې پلارې د ټولو نه زیاته لکۍ پکې شي د هغې خنزیر لکۍ چې وګورې دا پلار خنزیرې زړه پودړه مورې چې وګورې چې په نکریزو روانه یا پوسکای چې یو قسم ګډا کوي قتل خو به می کنه ها ازړه تام بل څنګه ګډي تورې باځه پسار دې ګل لای دای کنه زړه وکاکا مکوا ایزه ماده زوی واده ده قسم په خدای دې چې ما پستر ګولې دي پلارم په ګډا مالی دل دي دا د شاخه تاخه ځامن خو په ګډیر ګډیږي کنه پلارې مورې نکریزي مال په مخ راځي کله ز کوړه زما یا لارک خزر رواني نکریزي په سری مورې را مخ کې شي او صاحب دبړای ور پسې مورې په ګډې اهدنا الصراط المستقیم وسواده خو دارچا شو پیغمبر لونه واده کړی دي صحابه او زامن واده کړی دي
هغه ته به ګورې دا واده څنګه شوی روټۍ ورکړې ده ولیمه یې ورکړې ده ولیمه څه ته وایي اول خو د ولیمې په تعریف ځان پوه یو څو کسانو دوستانو ته روټۍ ورکول دې ته ولیمه وایي حضرت علی واده چې د پیغمبر د لور سره وشو ولیمه یې څه وه دوربشو ټوکړه روټۍ وه پې د پاسه یو کجوره وه دا د حضرت علی ولیمه وه دلته دروبجنې د زوی واده دی صاحبه چې ګورې کوچی زامن د 200 روپو ګنټې روانې کړي کور دې وران شه چې وران دي شي د 500 روپو وریجې به خورې 200 روپو ګنټه وړ حکومت ته وګوره که خدای پاک حالات کې سټیټ بینک کې د روپۍ لوټونه ورکوي نه په روپۍ لوټونو باندې یو د سلو کاپۍ د روپۍ د لوټونو په 140 140 سټیټ بینک نه خرڅي ولی چا په دې دغو کې لګي دا ګنټو کې لګي چې د ورځې ګورې صاحب دا هلکانو ګنټې بیا روانې کړي دغه وریجو له به تاسو هم نن در کې ډېر تلي خوړلي به مي که خدای هم پې په دستونو کې تاسو وایئ په ایمان چې په دې زمانه کې دا ودونه د دې قابل دي چې سړی ورشي او روټۍ پکې وخوري غول خوراک ښه دی چې غول چېرته غول درې ته ورشي او د دې ټول صوبه سرات غول پکې پراتی او هغه ویې خوري د دغه وریجو نه غول خوراک ښه دی ولی تا د پیغمبر د سنتو خلاف وکړو پیغمبر وی من را منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه وإن لم یستطع فبقلبه یو گناہ دی وکتا پلاس منی کا پلاس نشی کولے پا جبا ورتا وایا پا جبا هم نشی کولے پا زڑکی ور سرا قطع تعلقو کا ورزما پا دی دریو کیب دا پیغمبر پا حدیث دا تھرو آؤٹ قوم پاکستانی پا یوم ایمان نشت دا معتبرو واده پا نشترحال کی چی التا ورخلاسی سره دا خزو دا معتبرو واده چی پا انٹرکان ہوٹل کی التا ورخلاسی سره دا بیگماتو دا غریبانو واده چی التا ورخلاسی پا دے حدیث دا پیغمبر دا مسلمان عمل ما توخایا دا شیخ عمل پی نشتا دا جی عمل پی نشتا دا مولا عمل پی نشتا دا سوٹی صاحب عمل پی نشتا دا پیر صاحب عمل پی نشتا دا حدیث با پا پیغمبر دا ټول قوم پا قیامت کے راٹنگ کڑی کنا نسا غوری جو تبتا سو ٹنگ سنگش لا پا کی آوازو کے شیخ صاحب لگا دیکھ وخا راوڑا دا دیگ وخا خو لگا نرمه می کن ای خړ سیلابم یوسا دی حدیث تا گورا دا مهدنا الصراط المستقیم من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده ټول کله او مالت پر ټول شي چې کور دی وران شدا کار مکوا چې نه مانی ویني سي چې نه شي نیوه په جبا وای نه ټول مالا او ټول کله ته بایکاټ وکي نو ورځي چې دی ګونه ورته خاصي او سپوته واچي او بکای داس چا کړی دي تر اوسه ما تاسو کوی چې تو عدل د یاره جی کارت مې در لګل تر نه ما څه کار زنه د زوی عدل سو کرا غواړم او نه چاله ورزما
نه د لور واده له څوک راغړم د لوڼو وادونه کورې د میردین جماعت شه د ملا د لور واده کارڈ چاپ کړي میری دختر کی شادی ہے اور اپنی نیک دعاؤں سے راشی رسخت کئی راشی وی دا لور میں بیگالا رسخت کئی چھے خدای دی بیخ بنیاد بیڑا دی غرکش د لور واده کارډونه او خلک ولا راغختل د سړي ځامن یې که د سپي نو دا ستاسو ملک دی او دا ستاسو وطن دی او دا ستاسو معاشره ده زمونږ عمر خو پته نشته چې ګنټم نور پاتې دی او که نه هېڅ پته نه مونږ عمر تیر شو خو اسی خدای ته او د خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ سرونه دي در پورې کاڼي در پورې نه دي تړلي لږ په دې معاشره کې سوچ وکئ چې دا څه کېږي دا ملک او دا قوم کم طرف ته روان دی دا زمونږ ښځې او لوڼ او زامن کم طرف ته روان دي د خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ لږ سوچ وکئ چې دا څه کېږي لګیا دی مونږ ته څه پکار دي دې ته سوچ وکئ هغې نه پس بیا په مونځ کې اهدنا الصراط المستقیم وایئ که نه دا اهدنا الصراط المستقیم ټکی کټ کئ اهدنا الصراط المستقیم دا معنا دا چې یا به د لاس جهاد کې او یا به د ژبې جهاد پلاس زور در کې نه د یزیدو بادشاہي وي نو د ژبې غذا به کې په ژبه به وایې چې او قومه تباه کېږئ او قومه هلاک شئ تباه کېږئ دا څه کوئ حاجی محمد امین صاحب دې خدای وبخي هغه به وی تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناستل خو خوند کوي تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناستل خو خوند کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناستل خو خوند کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي جمعات کې ناستا او تسبیح راغستل او اوږده اوږده نفلونه کول دا خو هر څوک کولی شي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي تورا راوباسه او میدان ته راوځه چې بدبخت قومه تباه کېږئ لګیا دې نه یریږئ چې کلي وطن کې د چا واده ته لاړ نشي یا مړی ته مړی ژوندی به در سره خلق پرې د دوی د خدای مړی ووایي د دوی د خدای هغه ژوندي ووایي زه نه درځم ستا واده له ته زما واده له به نه راځې خدای دې کور روان که چې را نشي زه د واده چاته ویم نه نو ما له راځي څه زه د مړي چاته ویم نه بل کال زما تر مړو تاسو د جمعات کې څوک ته خبر یې دومره مې هم نه دي ویلي چې دعا وکړئ زما سکه تر مړ دی چې خدای وبخي په تاسو مې دوام نه ده کړی 2 میاشتې مخکې مې سکه د تره ښځه مړه وه تاسو خبر یې مسکلي ته لاړم او کوتې مو کنستو ورخښم